هلو. وعلیکم سلام عمرانه. زر راشه یار، مونږ په تمه ناست یو. یار صاحب بابا هم راسره دی، زه هم ناست یم، ستا په تمه ناست یو. لږ زر راشه دې حجرې ته. او که نه چې په وخت راشي د خانې طریقې یې راته وښیم. دا راته ووایه تاجګل بابا او طلا دا زم څه له راغوستی یم، اول راته دا ووایه. مونږ ډېره راغوستی عمرانه چې مونږ ته د خانې چل وښیه یار، چې دا خلک څنګه خانان کېږي ږدم. او که نه عمران خان ټوله موده په نستیا کې تېره کړه، موږ ته چېرته کوم دا بختور شي. نو دا خبره ده. نو صحیح ده، چلونه به ته زه ډېر وښیم. ما سره دنیا آیډیاګانې دي، خو زما شرطونه دي یو څو. لومړنی شرط زما دا دی چې زه تاسو په روزګار کې څه ګټئ نو نیم پروفیټ به ماله راکوئ او نیم به تاسو اخلئ، او زه به دې حجره کې تاسو سره پروت یم او 3 ټایمه به خورم څکم. ولکه عمرانه دا څه خبره ده یار، نیم یې ته اخله، خو مونږ ته داسې څه روزګار وکړه چې مونږ خانان شو. والله ډېره نیستیم تېره کړه یار. خانجي د پیسو غم مه کوه چې څه ګټو نیم یې ستا او نیم یې زموږه. خو یو خبره درته بله کوم، ما تاسو خبره ده روټۍ، دا روټۍ باندې سره یو نیمو خیر دی. یاره بابانو ته لا شرمول کې په نیمه روټۍ زه مړېږم، څو خو چې 2-3 روټۍ ونه خورم په ما وخت نه تېرېږي، ته لا ګپ لګې. یا لکه دا د روټۍ موټۍ کیسې ودروئ یې، روټۍ سره به بیا ګورو. دا راته ووایه چې څه روزګار دی، شابه چې زه مونږ روان کړو، مونږ ښه شو. بابا وایي د روټۍ کیسې پرېږدئ، د روټۍ کیسې څنګه پرېږدئ؟ روټۍ به 3 ټایمه خورم، بیا به درته د کاروبار طریقه ښیم. هغه هم کاروبار چې روان کړو که نه په نیمه نیمه ځان پوه که. د نیمې نیمې بچه روټۍ موټۍ پرېږده، د روزګار طریقه راته وښایه چې روزګار شروع کړو. نو چل خو درته د روزګار ښیم. وګورئ په نیمه نیمه په تاسو خو چا د کور چرګ هم نه خرابوله، چا ښځې در نه کړي، ولې تاسو بزنس نه کوئ. اوس دې ځوان لرالی زه درته د بزنس طریقې ښیم. ډبل ډیپټي به دا یو ځوان دی، دی به د ورځې ډیپټي کوي. داسې کار دی بابا چې ته به ځان له ټارچ والې، ستا ډیپټي د شپې ده. او طلا ته لږ ځوان یې، ته به د ورځې کار کوي. صحیح ده؟ بلکل. خو دا راته ووایه چې دا ډیپټي راته زر وښایه که نه چې بس شروع کړو. ښه صحیح ده صحیح ده، ډیپټي درته ښیم، اسانه ډیپټي ده. اورې دواړه روریان به په ډیرانونو باندې ګرځئ او کباړ به راغونډوئ، کباړ چې څونه پروفیټ وشو نیم ستاسو او نیم زما، ځان پوه کوي. کباړو په ډیرانونو لکه اوس ته مونږ په ډیرانونو ګورو. واه زموږ هغه پوزیشن ته وګورو، ده ته وګورو بابا را باندې که پستا چې باروت وښیم، چې باروت وښیم. واه دا وګوره په ډیرانونو ګرځي. واه